د اس کے ټي وي قدرمندو اوریدونکو السلام علیکم. بېشکه د زمانی قدیم نه څخه کتابونه د انسان بهترین دوست او په تنهایی کې د زړه مشغولولو دپاره کارآمد ثابت شوي دي. د دې په مقابله کې داسې څه بیکاره او فضول کتابونه هم لیکلی شوي دي چې د انسان او د زمانی سکون په تباهی کې ډیر خراب کردار ادا کړی دی. اوریدونکو په ننني ویډیو کې به موږ د څه داسې بیکاره کتابونو ذکر کوو کومه باره کې چې د ماهرین دا ویل دي چې د دې کتابونو په ویلو سره کیدای شي تاسو ته مرګ راشي یا خپله زندګی ته تباهی په ځای ودروئ. نو اوریدونکو په دې کتابونو کې په اول نمبر دی کوډکس ګیګاز. دا یو لاتینی کتاب دی کوم چې د 1400 صدۍ په دوران کې موجوده چک ریپبلک په علاقه کې لیکلی شوی و. د دې اوږدوالی 3 فوټه او وزن 72 کیلوګرام دی. دا کتاب په 620 صفحو باندې جوړ دی او د دې هر چپټر بایبل یعنی د انجیل یو شیطانی کاپي ده. په دې کتاب کې د جادوګرۍ او جنات باندې قابو کولو طریقې موجود دي. په دې وجه دې کتاب ته د ډیولز بایبل یعنی شیطانی بایبل ویلی شي. خو د دې نوم یو بله وجه چې په دې کتاب کې د شیطان یو عجیب و غریب تصویر هم دی. ویلی شي د کال علم یعنی تور علم بادری هرمن ته په څه جرم باندې د مرګ سزا اورولی شوې وه. هغه بادري د حاکم وخت نه دا درخواست وکړو هغه چېرته دې ته دا سزا معاف کړي نو هغه به یو داسې کتاب ولیکي چې هغه به د علم او فن یو شاهکار وي او د دې دپاره هغه د بادشاه نه د یو شپې مهلت واخیستو او بادشاه هغه ته د دې کتاب د لیکلو دپاره یو شپه مهلت ورکړو. بادري کوشش وکړو خو په یو شپه کې کتاب لیکل ممکن نه و نو هغه د دې دپاره د شیطان پوجا شروع کړه او خپل روح یې شیطان ته حواله کړو او د دې په بدله کې شیطان هغه ته د صبح صادق نه مخکې یو ډېر غټ لیکلی شوی کتاب ورکړو. په دې باندې د شیطان د تصویر په شکل باندې د دې تصویر هم ځوړند و. نن هم دا کتاب په خپل اصلي حالت کې په چک ریپبلک نیشنل لایبرري کې موجود دی. په دویم نمبر دی د ګرینډ ګریمور. د یهودیانو مطابق دا کتاب د حضرت سلیمان علیه السلام په تحریرونو مشتمل دی کوم چې د هیټن ووډ ماهر کسان استعمالوي او د دې کتاب اصل نسخه وټکسن سټي ارکاتب کې موجود ده. د دې کتاب باره کې دا مشهوره ده چې دا نشي تباه کولی ولې چې دې ته اور هم نقصان نشي رسولی. په دې کتاب کې د جنات او داسې نورو قابو کولو طریقې هم موجود دي. په دې کتاب کې داسې کار کولو دپاره د دنیا او آخرت بربادۍ شرط دی. دریم نمبر دی د مونیچ مینول. دا په 1500 صدۍ کې لیکلی شوی لاتینی کتاب دی. د دې مضمون سفلی او شیطانی عملیات او په اسیبو قابو کول دي. د دې کتاب یو عجیبه خاصیت دا دی کوم خاصیت چې د نورو کتابونو نه بیلوي چې دا صرف کال عملیات باندې مشتمل دی او په نورو کتابونو کې د کاله جادو سره سره د نوري علم حصه هم ضرور موجود وي. دا کتاب نور په 3 برخو باندې جوړ دی. اول نمبر ایلوشن میجک یعنی په کوم کس چې جادو اثر کړی دی هغه ته هغه څه ښودل کوم چې په حقیقت کې بالکل موجود نه دي. دویمه حصه سایلوجیکل میجک مطلب داسې جادو د کوم په ذریعه چې د چا جذبات او احساسات قابو کول وي. دریمه حصه په داسې حصه باندې مشتمل ده په کوم کې چې د چا ماضي یا مستقبل معلوم کړي. د دې نه علاوه په دې کتاب کې میرر اپلین په نوم داسې شیشې جوړولو طریقې هم درج دي کوم چې ډېر خفیه او جادویي مقاصد دپاره استعمالیږي. څلورم نمبر دی د بوک دیټ کیلز. ویلی شي چې په 1400 صدۍ په دوران کې د کوین الیزبت یو مشیر جان ډي کوم چې یو ماهر میتھمیټیشن او ماهر فلکیات سره سره پر اسرار علوم باندې مهارت لرلو هغه په لاس یو جادویي نسخه ولګېده هغه په لاتینۍ ژبه کې موجود وه. ویلی شي چې جان ډي د خپلې زندګۍ باقي حصه د نورو مخلوقاتو سره رابطې او د دې کتاب پوهېدلو کې ختمه کړې ده. د جان ډي د مرګ نه وروسته دا کتاب غایب شو تر دې پورې په سوونو کاله غایب کېدو نه وروسته 1994 کې را مخامخ شو. د دې کتاب لیکونکی څوک دی د دې حقیقت پته چاته هم نشته. ننني ماهرین د ډیرو کلونو نه د دې کتاب په تحقیق کې مصروف دي خو تر اوسه پورې څه نتایج هم نه دي حاصل شوي. پنځم نمبر دی د اونیچ مینوسکریپټ. اوریدونکو په صدیانو زړو کتابونو کې یو زوړ کتاب د اونیچ مینوسکریپټ دی. دا په نامعلوم او په کوډډ ژبه کې لیکلی شوی دی. اوسه پورې چا هم د دې وضاحت ونه کړو ولې چې په دې کتاب کې د بغیر کپړو خلکو تصویران نه پوهېدو والا نښې پروقار تحریرونه عجیب و غریب بوټي او مافوق الفطرت تصویرونه څه مطلب هم نه ورکوي. ماهرین دا وایي چې دا کتاب په یورپ په یو ملک کې
په 1500 یا 1400 صدۍ په دوران کې لیکلی شوی و. خو ډیر انتهایی حیرانتیا خبره دا ده چې په دې کې ډیر داسې کائناتي نقشو تصویرونه موجود دي کوم چې نن ساینسدانانو ته په هبل ټلسکوپ کې معلومیږي. د کلونو تحقیق نه وروسته ماهرین لسانیات یعنی د ژبو ماهرین د دې ژبې ویلو کې ناکام شوي دي. خو بعض ماهرین وایي چې د دې ژبې په څه علاقه کې یا په څه دور کې وجود نشته. دا کتاب نن هم د ایل یونیورسټۍ په لایبرري کې پروت دی. کله کله دا کتاب راویستل کیږي. شپږم نمبر دی لینډا مینول. اوریدونکو دا کتاب د جرمن نازیو محبوب ترین کتاب دی. نازی لیډر هینریچ هیمبلر مطابق آریایی هم هغه خلک دي کوم چې د ورک شوي بریاعظم انټلانټس نه بچ راوتو کې کامیاب شوي وو او د دې نه وروسته د دنیا هر ترتیب د آریاو اباب و اجداد کړی وو. د نازیانو مطابق دی کتاب ته آریانز نورډیک بایبلز درجه حاصل ده. دا کتاب محاوره علوم باندې مشتمل دی کوم چې نیو نیازي او نور ماهرین صحیح ثابتوي. په اوم نمبر باندې دی د سټیټنینګ بایبل. دا کتاب د شیطان بنیادی کتاب تصور کولی شي کوم چې شیطانی مضامین او رسومات باندې جوړ دی. دې کتاب ته بلیک پوک ویلو والا د شیطانی یو پوجاري انټن لیوي ترتیب ورکړی دی او ویلی چې شیطان طرف ته راتلو نه مخکې په دې سړي په سرکس کې زمرو ته ټریننګ ورکولو. وروسته بیا هغه یو کرایم فوټوګرافر او بیا یو نفسیاتي ماهر جوړ شو. دا کتاب کوم ته چې سټیټنینګ بایبل ویلی شي دا په 4 برخو جوړ دی. په دې کې زنا، همدردي او د تباهی متعلق جادویي رسومات درج دي. ملګرو دا هغه کتابونه دي چې د دې ویل او په دې باندې عمل کول خو لري خبره ده. فقط د دې د اخیستلو او لټولو خواهش کول هم د ډیر غټ نقصان سبب جوړیږي. ولې چې دا هغه کتابونه دي چې د دې په ذریعه شیطان خپل پوجا پاټ کوي او دا د خلکو د مشغولولو د پاره د دې د پاره عجیب و غریب ساتلی دي چې خلک د دې په کوشش کې ولګي او ایڈونچر په چکر کې د شیطان پیروکار جوړ شي. په دې وجه د پاره د داسې کتابونو باره کې دا انسان پوهیدل ډیر ضروری دي. ولې که چرته د چا داسې لفظونو مجموعي سره واسطه راشي نو هغه به د دې په دوکه کې نه راځي. په اخره کې د الله تعالی نه دا دعا ده چې هغه مونږ د داسې کتابونو نه محفوظ وساتي کوم چې زمونږ ایمان د پاره خطرناک دي. آمین ثم آمین.